اله داسې دي وهابیان داسې دي وهابي پیژنې ستا دې په الله قسمي ته نشه وهابي معرفي کړه زمونږ علما چې کله جنازې کې پورته کېږي چې کله په جمعې کې او خلک پیدا شوي دي زمونږ مذهب یې خرابه کړه ای د الله بنده په ورځ د قیامت کې الله تا د پیغمبر د حدیث نه پوښتنه درنه کوي وهابي به څه ته وایي زه نه پوهېږم یو دوه خبرې ما ته معلومې دي یو جید عالم نه مې اورېدلې وه یو نیک عالم نه دا شیخ متوکل رحمه الله رحمة واسعه چې اوس وفات شوی دی د دې یو بیان کې دي وایي ما له یو سړی راغلی چې وهابي څه ته وایي ته ما ته وهابي معرفي کړه ما ورته ویل چې صحیح ده زه به درته وهابي معرفي کړم یو 4-5 ورځې وروستو خو زما مخکې یوه خبره ومنه ته صحیح مونځ شروع کوه کلي کې صحیح مونځ کوه بیا ما ورته وویله چې ولې زما مونځ غلط دی ما ورته ویل چې نه ته به داسې وکړې چې قیام دې کوله ښه ارام سره سورة الفاتحه وایه او سورت وایه بیا چې رکوع له راتلې ډېر ساعت پکې تېروه بیا چې رکوع نه راپاڅېدې پوره وخت ورکوه بیا سجده ښه اوږده کوه بیا د دواړو سجدو تر مابین پوره دغه کوه دا صبر کوه یو 15 ورځې خپل کلي کې داسې مونځ وکړه ما صحیح ده زه چې لاړم کلي کې مې چې دا مونځ شروع کړه یو راځي چې وهابي شوی خو نه یم بله ورځ چې یو مونځ وکړه بل راځي چې وهابي ما ویل چې خلک دې ته وهابي وایي چې صحیح مونځ څوک کوي وهابي دی ښه شیخ متوکل ما ته جواب راکړه خو زه پرې پوه نه شوم زه اوس پوه شوم چې وهابي دې ته ویلی